د کامیاب تجارت دپاره 5 مهم اصول که ته غواړې چې په ډېر کم وخت کې ستا تجارت کامیاب سي نو دا 5 اصول حتما عملي کړه. ستا تجارت به د کامیابۍ داسې یو حد ته ورسیږي چې تا به یې فکر هم نه وي کړی. په دې 5 اصولو کې 2 کم اخر اصول چې دي هغه ډېر مهمه دي. اول مهم اصول هغه اخلاص دی چې ته باید په تجارت کې اخلاص ولرې، نیت دې د الله تعالی رضا مقصد دی، باید د نورو خلکو سره چل ونه کې. لکه څنګه چې ستا سره ستا د فایدې فکر دی، باید داسې د نورو خلکو د فایدې فکر هم در سره وي. داسې به نه کوې چې میم زرما ټول زما. د کامیاب تجارت دپاره 2 مهم اصول چې ته باید په دې یقین ولرې چې الله تعالی ستا تجارت کامیاب کوي. باید په الله تعالی باندې نیک ګمان وکړې، باید په الله تعالی باندې مثبت ګمان وکړې. که ته چیرې په الله تعالی باندې مثبت ګمان وکړې نو نتیجه به یې مثبت وي. که چیرې نعوذ بالله په الله تعالی باندې منفي ګمان کوي نو نتیجه به یې منفي وي. یعنی ته چې څنګه ګمان په الله تعالی باندې کوي نو الله تعالی به ستا د ګمان مطابق ستا سره معامله کوي. 3 مهم اصول هغه دا دی چې ته باید په تجارت کې هڅه او کوشش وکړې. باید سخت کار وکړې، شپه او ورځ په ځان باندې وکړې تر څو ستا تجارت د کامیابی یو حد ته ورسیږي. ګورئ کامیابی مفته د چا لاس ته نه راځي. د کامیابۍ دپاره به ته شپه او ورځ سخت کار کوې، د 8 ساعته خوب پر ځای به 4 ساعته خوب کوې، سخت کار به کوې، بیا به کامیابي ستا لاس ته راځي. 4 مهم اصول هغه دا دی ته چې کم کار شروع کوې باید په هغه کار کې تجربه ولرې. که ته چیرې تجربه نه لرې نو باید د یو چا سره کار وکړې، د یو چا سره وظیفه وکړې، شاګردي وکړې تر څو ته تجربه لاسته راوړې. که ته چیرې تجربه ونه لرې او کاروبار شروع کړې نو همیشه به خلکو ته محتاجه او د تاوان سره به مخ یې. 5 مهم اصول هغه دا دی چې ته باید ښه اخلاق ولرې، نیک اخلاق ولرې، باید د خلکو زړونه لاسته راوړې تر څو ستا تجارت په مخ باندې ولاړ سي. که ته چیرې بد اخلاقه او د خلکو زړونه لاسته نسې راوړی، همیشه دې په تندي باندې 12 لیکلي نو ته په دې مطمئنه اوسه چې ستا تجارت دا به د ناکامۍ سره مخ وي. نو دا 5 اصول خپل په تجارت کې راوله نو انشاءالله چې الله تعالی به ستا تجارت حتما کامیابه کوي. السلام علیکم.